ګرانو کتونکو زه حبیب الله ډیمسي یو وار بیا ستاسو په خدمت کې د چمن پاک افغان بارډر سره نږدې د زرعي انتظامیې سره چې کوم کیمپ جوړ شوی دی په هغه کې موجود یم. نن 21 اپریل د کال 2025 دا وخت په کیمپ کې موجود یم. افغان وروڼه دا وخت مشترک موجود دي. د روزانه بنیاد پر د چمن پر بارډر باندې کوم دي 1500 کسان د 2000 کسان پر روزانه بنیاد باندې د چمن د کیمپ څخه افغانستان ته وړي. نو دا وخت مشترک یو افغان ورور موجود دی. دا راته وایي چې څومره بعد روان یم. یاره زما خو پیدایش د لیسوی ده تقریبا موږ د روس په وخت کې راغلي 40 کاله زموږ د لیپر کېږي. چیرې مو وخت تېر کړی؟ لورلایي و په کوټه کې موږ وخت تېر کړی دی. کورونه مو خپل وو کورونه مو خپل جایدادونه مو خپل وو. جایدادونه مو څه کړل؟ جایدادونه ولاړ دي بس بیا خو نه پراویزو راځو نو بیا به خپل غم خورو د دې خپل شان. نو دا راته وایي چې په افغانستان کې کوم ځای؟ په افغانستان کې زابل یم. زابل نو څونه خوشاله چې روان یم؟ ډېر خوشاله خپل وطن د امن د بس الله پاک چې د دوه وطنو په مابینځ کې یو ښه دغه تېر کړي چې یو ښه خوش اخلاقه زیرونه یې چې برته راشي د خپل ځایونه به خرڅوي که به یا به د دې بیا کار کوي؟ خپل ځایونه خرڅوم کاروبار کوم تجارت خو نه پرېږدم. موږ خپل تجاران یو. او خلکو څه پیغام ورکوي؟ خلکو دغه پیغام ده چې د امن ژوند ښه خوند کوي. د امن ژوند دا اوس شروع ده. دا ویډیوګانې چې ډېر شریک دی ډېر بد حال هم نه ده. اوس فلحال خو موږ په دغه ول ځای کې یو. په دې ځای کې خو ټینشن نشته نه دی ستړیا ویشته نه دی پرابلم نشته. او پر مخ خو نو بیا موږ چې ورسو بیا نو ګورو چې هغه بیا څو وخت بعد روان یې؟ تقریبا موږ خو 40 کاله کېږي دغه خو موږ ځو راځو. پاسپورټ باندې ځو راځو. پاسپورټ کوم پاسپورټ جوړ کړی؟ افغانستان پاسپورټ. دا وخت ګران کتونکو زموږ شاته چې کوم کیمپ دی د مهاجرو لپاره یا د افغانانو لپاره کوم کیمپ جوړ شوی دی. په دې کې روزانه بنیاد باندې 400 کسان چې دغه کتنه کېږي. خو د دې سره زما خبرې وشوې دی وایي زموږ سره د دوايانو ډېره کمي ده. کم خلک چې غواړي چې د دې دوايانې راوړي مخیر حضرات هم د دې دوايانې راوړلی شي ځکه د دې دوايانو ډېره زیاته کمي ده. ډېره مننه.